ملګری سوال کړل دا سوال د حیا خلاف دی، لیکن چونکی د شری مسلې ته بوسې کړل بیا د روزي د رمضان مبارک یو اهمه مسله ده هغه حواله سره سوال کړل، نو ضروری مې وګڼله چې په دې حواله سره زه جواب ورکم. او ډیر شي خلک داسې چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دی او د صحیح مسلې علم وتنشته. نو یاد وساتئ په دې مسله کې یعنی سوال دا کړل چې د روزي په حالت کې خپل د کور والا سره په دې حالت کې کورواله کې چې کپڑا موجودي بمیاس کې چې کوم د کپڑا وي د هغه سره چې کوم د کپړې موجودګي کې کورواله وو کې، نو آیا په دې حواله سره به قضا صرف کیږي یا د قضا سره چې کوم د کفاره به ادا کیږي؟ د ملګری وی چې ما د دوه مفتیانو نه سوال کړو، یو مفتی صاحب چې کفاره به ورکړي د قضا سره او بل مفتی وی چې صرف قضا به کوي. په دې حواله سره رهنمایي وکړه. یاد وساتئ د روزه په حالت کې هم بستری کول ناجایز نه دي، جایز نه دي بلکې حرام دي. او په دې حواله سره احتیاط داسې پکار دی چې انسان ته خطر محسوس کیږي، نو هغه بیا دا پکار چې هغه خپل د خزینه چې کوم دی ځان لري ساتي که په ځان باندې کنټرول نشي کولای. سمجھ کې خبره راځي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې چې کوم دی خپل روزه بربادول دا یو یقیني طور پر د ګناه یو ذریعہ ده. او دغه خبره ده چې رمضان مبارک چې د روزي برکت ته یو روزه چې کوم دا هغه ته خرابه کی دا غي په بدله کې کته پوره ژوندۍ روزي نسی نو هغه ویری دي ته دانشي رسیدل. د 15 منټو مزه لپاره خپل روزه بربادول خپل روزه خرابول چې کوم دی دا بالکل چې کوم دی ناجایز عمل له او حرام عمل له. بهرحال کې انسان داسې عملو کې د ملګری چې سوال کړل د دې دوه صورت جوړي. یو صورت دا دی چې د کپړې په موجودګي کې نه کپڑا موجود وي او د کپړې سره سره چې کوم دی خپل کور والا سره کورواله هم استریو کی، نو یاد وساتئ چې کپڑا پلا موجود وي په میاس کې او په دې صورت کې چې کوم دی خالی انزال وشي یعنی دخول نه شوي، نو په دغه صورت کې چې کوم دی صرف قضا بکیږي. یعنی په میاس کې کپڑا موجود ده او د کورواله په ټیم کې چې کوم دی دخول نه دی غړې او دته انزال وشي، نو په دغه صورت کې په دوه باندې قضا نشته، په دې باندې قضا نشته. ظاهره خبر ده ک زنانه ته چې کوم دی په دغه حالت کې انزال وشي نو په زنانه باندې قضا ده او دا چې کوم خاوند دی په دې باندې قضا ده. داغه صورت کې دی چې میاس کې کپڑا موجود وي او دخول نه شوي. دویمه مسله دا ده چې د کپړې سره دخول وکړي، یعنی د کپړې په میاس کې کپڑا موجود دی لیکن د کپړې سره د دخول وکړي، نو په دغه صورت کې په دې زنانه باندې چې کوم د روزه ماته شو او د دې خاوند روزه ماته شو. په دغه صورت کې یعنی د دخول په صورت کې اگر چې میاس کې کپڑا موجود وي په دغه صورت کې چې کوم د قضابم کې د هغه روزي قضابم کې یعنی یو روزه به قضا نسی او د هغه نه علاوه د هغه کفاره به ادا کوي. کفاره سره چې یا به 60 ورځې یعنی 70 ورځې مسلسل روزي نسی او کچري 70 ورځې مسلسل روزي نشي نسله نو بیا بس کې 60 مسکینانو یعنی 70 مسکینانو ته چې کوم د دوه ټیم روټي خوري او کدا نشي کولای نو بیا صدقه الفطر په مقدار باندې چې کوم دی غنور کې د یو صدقه الفطر یعنی 60 روزي جوړيږي، نو د هر روزي په مقدار باندې چې کوم دی دغه صدقه الفطر یعنی 60 صدقه الفطر چې کوم دی هغه دغه چې کوم غلط دی غمور کول شي او د هغه نه علاوه دغه چې کوم رقم د کوم پیسې جوړيږي د 60 روزو چې کوم دی هغه کفاره چې کوم دی د 60 صدقه الفطر په مقدار سره چې کوم دی هغه وباسي، هغه حساب ولګي چې بای د 60 روزو صدقه الفطر سو جوړيږي 60 پیری چې کوم دی هغه ضرب ورکي، نو په دغه صورت کې چې کوم دی هغه چې کوم نقدي دا هغه تاسو چې کوم دی مسکینانو لور کولای شي. او کچري مثال طور پر که 60 مسکینانو تاسو به یوځي ډوډۍ نشو خورولې، لیکن یو مسکین دی داسې چې هغه ته چې کوم دی تاسو پروس کې روټي ورکوي 60 ورځې هغه روټي ورکوي، پای کې ضروری نه دانه چې پای کې تاسو تسلسل ساتي په میس کې تاسو وقفم کولای شي، لیکن 60 ورځې چې کوم دی دوه ټیمه روټي تاسو یو مسکین لم ورکوي نو تاسو کفاره به ادا شي. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.